السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو سرور حسن شاهد. یو ځل بیا را پښتو ټک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. وګورئ څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري چې د 2000 کې ډیر زیات زبردست والپیپر بالکل نیو راغلی دی. نو تاسو څنګه کولای شئ چې دا په خپل موبایل کې انسټال کړئ او تاسو د موبایل سکرین هم دغه شان ډیر زیات په زبردست طریقه سره ښایسته شي او تاسو ټول ملګري به تاسو ته حیران وي چې دا تاسو په کوم سیستم باندې د خپل موبایل دومره زیات زبردست کړی دی. نو د دې اپلیکیشن ټوله طریقه تاسو ته ښایم، خو د دې نه مخکې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په خپل در رسي. نو سمپل دا به تاسو څنګه په خپل موبایل کې ډاونلوډ کوئ. تاسو ته په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې لینک میلاو شي او په فیسبوک کې چې تاسو دا کوم ویډیو ګورئ د دې ویډیو د پاسه به تاسو ته لینک میلاو شي او که بیا هم تاسو ته لینک نه میلاویږي نو زموږ چینل پښتو ټک ته راشي په یوټیوب کې په هغې کې دا ویډیو ځان نه وګورئ او د هغې په ډسکرپشن نه تاسو دا اپلیکیشن چې کوم دی ډاونلوډ کولی شئ. کله چې دا تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کو دا اپلیکیشن نو سمپل ډیره زیاته سمپل طریقه ده دا به داسې اوپن کوئ، یعنی دا په خپل موبایل کې خلاص کړئ. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو په موبایل کې کولاو شي نو په دې کې ډیر زیات سمپل انټرفیس دی، یعنی په دې کې ګران هیڅ هم نشته. سمپل دلته به تاسو په اوپن باندې کلیک واخلئ. زه بالکل تاسو سټپ بای سټپ پوهه کوم. دلته به لږ غونته کې لوډینګ وشي، د دغه لوډینګ نه پس تاسو سره دلته یو آپشن راشي اوپن. تاسو ته زه ښایم بالکل سټپ بای سټپ اوپن. کله چې تاسو په اوپن باندې داسې کلیک واخلئ نو اټومیټکلی تاسو له دلته بره راشي سیټ والپیپر. زه تاسو ته ښایم بالکل سټپ بای سټپ ټول سیسټم تاسو ته ښکاري بره تاسو لار سیټ والپیپر. نو کله چې تاسو دلته په سیټ والپیپر باندې کلیک کړئ نو اټومیټکلی دا څومره فایر کریکرز دي 2021 دلته لیکل شوی دا به اټومیټکلی تاسو ته ښکاري په هوم سکرین باندې تاسو راوستل غواړئ او که په هوم سکرین ان لاک سکرین، یعنی تاسو په دواړه باندې راوستل غواړئ نو زه به سمپل دلته په هوم سکرین باندې کلیک واخلم. تاسو ته ښکاري نو ما په هوم سکرین باندې کلیک واخیستو. بیا چې کله تاسو د خپل موبایل هوم سکرین ته لاړ شئ نو اټومیټکلی به تاسو د موبایل په سکرین باندې دغه څومره فایر کریکرز دي او د هر څه دي نو تاسو ته ښکاري ایډ راغی نو ایډ به زه سمپل د دې ځای نه سکیپ کوم. تاسو ته ښکاري زه د خپل موبایل سکرین ته رالم نو ډیر زیات حیران کوونکی او ډیر زیات زبردست اپلیکیشن دی، ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو خو ګورو دا د نن ویډیو کې وینم خوشي ویډیو لایک کړئ، چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. موږ به خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.